په تېره ویډیو کې موږ د انټګرال د محاسبه کولو په اړه لږ خبرې وکړلې او ومو ویله که چیرې موږ ته یو تابع راکړل سوی وي او زموږ څخه غوښتنه سوې وي چې د هغې انټګرال محاسبه کړو، د هغې طریقه مو وویل چې په څه ډول یې محاسبه کوو. په دې ویډیو کې راځو یو څو ساده مثالونه حلوو. فرضاً که چیرې موږ ته دا ډول یو تابع راکړل سوی وي x تر جذر لاندې د 0 څخه تر 4 پورې dx وای د دې تابع انټګرال پیدا کړئ. موږ اول داسې کوو چې د دې تابع غیر مین انټګرال اول نیسو. تاسې ورته وګورئ د 0 څخه تر 4 پورې موږ ته معلومیږي چې دا ماین انټګرال دی ځکه سرحدونه لري. نو هغه کوو موږ داسې کولی سو چې x تر جذر لاندې دا په دې ډول باندې ولیکو. x تر جذر لاندې داسې هم لیکلی سو چې x په توان د 1/2 فرق نه لري د 0 څخه تر 4 پورې dx. لکه مخکې چې مو ویلي وه د x توان څو دی 1/2 د توان سره یو جمع کوو. x په توان د 1/2 جمع 1 او دغه توان پر دې توان باندې ویشو 1/2 جمع 1. صفر څخه تر 4 پورې هماغه سرحدونه دي. دا به مساوي سي x په توان د 1/2 جمع 1 د 3/2 پر 3/2 صفر څخه تر 4 پورې. څه معنا دا موږ لږ کولی سو چې داسې ساده کړو. کولی سو چې موږ ولیکو چې x په توان د 3/2 دا په مخرج کې چې کله دلته لرو 3/2 دا موږ کولی سو چې دا ورته ضریب کو خو سرچپه یې کو د یو لږ ریاضي په کار اچوو 2/3 2/3 ضرب د x په توان د 3/2 یعنی مخکې په مخرج کې لیکلي وه چې 3/2 دا موږ کولی سو چې سرچپه یې کو او ضریب یې کو د 0 څخه تر 4 پورې. نو راځو دا محاسبه کوو. د دې څه مطلب دی؟ د دې معنا دا ده چې اول د x پر ځای باندې 4 کښېږده منفي بیا د x پر ځای باندې 0 کښېږده او محاسبه یې کړه. نو موږ راځو 2/3 د x پر ځای باندې څو ایږدو 4 ایږدو په توان د 3/2 صحیح منفي دوهم وارې به د x پر ځای باندې 0 ایږدو ځکه دلته موږ ته 0 راکول سوی دی. نو لیکو چې 2/3 د x پر ځای باندې 0 3/2 او د دې اخري جواب محاسبه کوو. دې ته تاسو وګورئ دا 4 په توان د 3/2 دا داسې کولی سو موږ چې د 4 دوهم جذر ونیسو. د 4 دوهم جذر 2 په توان د 3 دا هم 8 نو 2/3 ضرب د 8 دې ځای کې که وګورئ دا 0 دی. 0 په توان د هر عدد 0 کېږي. هر عدد چې 0 ته ضرب کوي 0 کېږي. دا تاسې مخکې زده کړي دي. نو 0 لیکلو ته ضرورت نشته که یې ولیکو څه فرق نه لري. دا کېږي 2 ضرب 8 د 16 پر 3 باندې اخري جواب.